نورستان والي کلاتڼ ګلچخیلو قریې ته د یو کاري سفر په ترڅ کې د یادې سیمې د شاوخوا 15 کیلومتره سړک د جوړېدو چارې پیل کړې. د غربي نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند د کلاتڼ درې د ګلچخیلو سیمې شاوخوا 400 کورنۍ چې وړاندې تر دې سړک نه درلود او د اړتیا پر مهال یې ساعتونه پلي مزل واهه، نن د نورستان والي الحاج قاري زین العابدین عابد د کلیو پراختیا رئیس مولوي احسان الله احمد او نورو مسؤلینو په شتون کې د 15 کیلومتره سړک د جوړېدو چارې پیل کړې. نو تقریبا اوس لپاره خو موږ اټکل کړی 4 میلیون روپۍ موږ اټکل کړی دی چې دغه به دې باندې مصرف راځي، چې څومره کار زیاتېږي انشاءالله مصرفونه هم زیاتېږي، پروژې ورته پیدا کوو. چارې به څومره وخت کې او 6 میاشتې کې به انشاءالله دا تکمیل شي. د کلاتڼ درې د ګلچخیلو سړک هم افتتاح کړ، همدلته یو پل هم افتتاح کړ او بل کلینیک هم هلته افتتاح کړ. نو همدا شانته اوس چې دلته ولاړ وي دا د موسوي اداره ده او دا سړک هم افتتاح کړ انشاءالله. بل لور ته د سیمې ځایي اوسېدونکي له مسؤلینو څخه د مننې ترڅنګ وایي چې په جوړېدو سره به د دوی د روغ او رنځور ستونزه هواره شي. تقریبا 15 کلي پراته دي پورته، نو دلته مریضان او دا بارونه او ښکته نه څه ضرورتو ټول خلکو په شا باندې راوړل، مریضان په جنازه راوړل، نو ولس ډېر سخت مشکل سره مخ و. او بل دا سړک داسې اهمیت لري چې کېدای شي دا اخوا وامه ورشمیم سره وصل شي، مرکز سره دا دره وصلېږي د سړک په ذریعه سره. ډېره بااحساسه والي دی، موږ افتخار کوو او دغه والي صاحب نه موږ ډېر منندوی یو چې ځکه د نور ساحو کې هم دی موږ دا رسنۍ اورو او د دې ښه نیک ګامونو نه موږ منندوی یو او خپله موږ عیني شاهدان یو او دې ته د خدای نور هم اجر درکړي چې د وطن خدمت لپاره د افغانستان د اسلامي امارت د قایمولو او د ولسونو د یو ځای کولو لپاره دې ته د خدای نور هم توفیق ورکړي. د یادونې وړ ده چې کلاتڼ د غربي نورستان نورګرام ولسوالۍ په شمالي برخه کې پرته سیمه ده چې له یادې ولسوالۍ څخه شاوخوا 15 کیلومتره فاصله لري.